عصمت اکبر صاحب ستاسو سره څومره خلکو سږ کال داخلي کړي وي چې هغه به حج ته ځي ستاسو د ایجنسۍ سره؟ جی ډیره مهرباني بونیری صاحب داسې ده چې زموږ چې د موږ سره د حاجیانو کوټه ده او تقریبا هر سال چې د موږ د 50 حاجیان چې دا لیکو او داسې چې کوم دی موږ سره په دې وخت کې چې کوم دا پوزیشن دی نو پای کې موږ سره د 50 کسانو د کوټې دغه موجود او خو لکه چې کوم د ګورنمنت د اړخ نه پالیسی رااله او سعودي ګورنمنت د اړخ نه دا ډیلی رااله نو پاغې کې چې کوم دی زموږ د 50 حاجیانو د کوټه چې کومه ده دا موږ د خلک اونګلېږي شول خو د دې پیسې او د دې دغه د موږ سره راته اوس چې د حج دا فیصله وشو چې د پاکستان نه به خلک حج نه ځي نو دا خلکو داخلي چې دي د هغې طریقې کار څه دی؟ حکومت څه تګلاره تاسو ته ښودلې ده چې دا پیسې به څنګه واپس کوئ ورکوئ خلکو ته یې واپس کوئ هم که نه؟ چونکې د دې لاک ډاون د دې سچویشن نه بعد چې کوم دی د سیاحت او د ټریول دا شوبه چې څومره ده دا ټوله متاثره ده او زه خو دا خبره کومه چې صرف د حج او د عمرې د وجنا چې د پاکستان کې په لکونو خلک چې کوم دي دا بیروزګار دي او هغه د وخت کې د ډیر زیاتو پریشانو د وجنا تر مخ دي او زه یو خبره دلته دا واضح کوم چې را د عمرې سیزن چې کوم زموږ د رمضان مبارک په دا کې په لکونو خلک د پاکستان نه د عمرې د پارزي نو هغه هم چې د موجوده صورتحال د وجنا هغه نقشو او داسې اوس چې د حج کوم دی دا نه کېدو د وجنا په خلکو ته کروڑونو روپو او ربونو روپو د ویم چې ربونو روپو نقصان دی هغه خلکو ته چې کم خلکو به د حج په موقع باندې 200-300 کسان چې کوم هغه به د حج ارینجمنت کوي هغه ته د کروڑونو روپو نقصان دی او حقیقت دا دی چې په دې دغه وجنا د شوبې سره چې کوم څومره خلک وابسته دي په د افیسز کې کوم خلک کار کوي د ټیکټینګ سره وابسته خلک دي دا غین علاوه چې کوم د حج د ارینجمنت حواله سره چې کوم خلک وابسته دي او ورسره په دې ایجنسو کې چې کوم خلک هغه خلک چې کوم وړه تنخواه باندې کار کوي نو هغه خلک د ټول نه زیات متاثر دي نو زه دا وایم چې د دې اثرات ډیر زیات دي او په ټریول ایجنسی باندې ډیفینټلی د خلکو ته ډیر زیات نقصان دي او د دې حواله سره هم د حکومت کلیر پالیسی دا اوس پورې نه راغلی. آیا تاسو فکر کوئ چې کچري حکومت د مخکې نه داسې اعلان کړی وي چې په هغې کې څه واضحه تګلاره وي نو دا چیلنجز د خلکو نه پیسې اخیستل واپس ورکول د کنفیوژن دا به نه وي د حکومت چې کوم پالیسي و تګلاره و هغې نه ستاسو ټریول ایجنټان او حجیان چې کوم دي حج کوونکي خلک چې دي د هغو تاثرات څه دي؟ خلک حجیان تاسو څه وایي په دې هکله؟ په دې کې به چې د کوم سرکاري کوټه دا او پاغي کې کم خلکو په بانکونو کې پیسې جمع کړې دي دا کړي نو ډیفینټلی بانکونه به دا غینا خپل چارجز لري. زموږ د ټریول ایجنټس یا داسې چې کوم لغه دي نو موږ د لپاره ممکن نه دا چې یاره موږ د خلکو نه په دې صورتحال کې چارجز والو خدا مو اوریدلې دي چې اوس پورې چونکې د عمرې د ویزې دا پیسې چې کوم دي دا ریفند شوی نه دي نو هغه کې دا مو اوریدلې چې را سعودي ګورنمنت څخه چارجز هغه بکټ کوي او هغه هغه نه بعد به چې کوم دی هغه پیسې موږ ته ریفند کیږي او هغه به موږ خلکو ته رسو نو د حج حواله سره هم واضح پلان لا اوسه پورې نشته خو بیا هم چې دی دا زه یقینا دا خبره کوم چې کوم سرکاري کوټه دا او کوم خلکو چې د سرکاري کوټې په ته باندې حج د پاره اپلای کړي و نو هغه به چې کوم دی د بانک چارجز او بیا کې دي شي د وزارت حج او د سعودي ګورنمنت چارجز هم پکې صدا سي کټ شي نو د دې حواله سره صدا سي واضح پلان نشته. د سقل حج ته کېدو مطلب د پاکستان نه د حاجیانو د سفر نه کولو ستاسو په انډسټري یا ستاسو په کاروبار اثرات څه شوي دي؟ دا چې کوم صورتحال اوس موږ ته تر مخه دی چې په کوم کې د ټریول ایجنټ او د حاجیانو او یا د عمرې یا د حج سفر کوونکي والا چې دا چې کوم دا اوس دی وخت کې پریشانې دي نو زما په خیال د اوسنۍ چې کومه تجربه زموږ وشوه په کار دا چې
چې زموږ وزارت حج د دې لپاره بهترینه منصوبه بندي کړې چې یاره که داسې حالات جوړېدی په هغې کې پکار دا ده چې د مخکې نه یو پالیسي یو ښه طریقه باندې دار یو شی مرتب شوی او د هغې مطابق چې کوم دی مونږ ته هم چې دی یو واضح لای عمل راکړی شوی او مونږ به د هغې مطابق چې کوم دی دا مونږ خپل کسټمرز او کوم چې حجیان کوم سفر کوونکي دي هغې ته به دا تکلیف او دا دغه تر مخکولو نه مخکې مونږ هغې ګایډ کړی وي. دا تجربه چې کوم وشو ستاسو د ټریول ایجنټس یا د حاجیانو د دې په رڼا کې ستاسو څه مشوره ورکول غواړئ چې حکومت آینده څه قسمه تګلارې جوړې کړي چې په آینده کې دا قسمه که څه واقعه راشي څه پیښه راشي نو بیا به هغې تګلارې په رڼا کې فیصلې کولو کې اسانتیا به وي؟ جی بالکل دې کال چې د مونږ سره تقریبا 150 حجیانو کوټه وه او په دې کې مونږ چې د 3 نه 4 چې کوم مونږ سره ایجنټس دي نو هغوی هم کار کولو او د سرکاري چې کوم حج کوټه یې د هغې نه بعد چې کوم دی بیا چې کوم حجیان دغه شي نو هغه بیا مونږ ته د هغې د چې کوم ریمیننګ کوټه وي نو هغه بیا مونږ ته میلو شي. نو دې کال هم چې دی زموږ پوره پلانینګ و زموږ د خلکو نه پیسې اخیستې وې دغه هم کړي دي او خو دې کې د پرایویټ چې کوم ایجنسیز دي نو هغې زیاتې پیسې نه دي انوالو او چې کوم انوالو هم دي نو هغه داسې دي چې هغه امید ساتو چې یاره د هغې پیسې به سعودي ګورنمنټ چې دی هغه واپس راکړي شي. کومې پیسې چې تاسو اخیستې وي هغه واپس ورکوئ نو په دې کې به څه فیس ستاسو کټ کوئ حکومت کمیشن چې دی هغه به ترې اخلي که نه هغه پیسې چې څومره جمع شوي هغه هغه به واپس کول کېږي یعنې ډاکومنټیشن چارجز پکې څه شته دی دا به تاسو ځان سره ساتئ که نه ورکوئ به چونکې د سعودي ګورنمنټ د اړخ نه اوس د پالیسي راله او د ګورنمنټ چې کوم زموږ ګورنمنټ پاکستان دی د دې چې کوم حج امور حج وزارت دی د دې د اړخ نه د سره واضحه پالیسي اوسه پورې نه وه اناونس شوې نو د عمرو اوس هم چې کوم دی د عمرو پیسې چې کوم دي دا د سعودي ګورنمنټ سره د ویزو په مد کې اوسه پورې پاتې دي چې کوم خلک د لاکډاون د دې سچویشن د وجې نه د هغې ویزې چې کومې دي لګېدلی وې او هغوی سفر ونه کړی شو د عمرې دپاره نو هغه خلکو پیسې هم لا نه دي میلاو شوې نو دا چونکې د سعودي ګورنمنټ او سعودي وزارت حج سره دا پیسې بیا لاړې شي او نو هغې دپاره د هغې نه پیسې راایستل او دغه نو هغې حوالې سره چې کله پالیسي راشي نو بیا به د هغې مطابق مونږه څه ویلی شو اوسه پورې د دې څه واضح پالیسي نه ده راغلی.